سرتا د دار ورزو په هاس کا غاړه خصمو خالق استار رضا مقصد دې ستپ دیدار پسې بشولي ونی د سر په بایا مداستا مقصد دې د چې مزل کړو دسکر واټو پسر دستا مدد غړو په هر یو ډګر دستا مدد غړو په هر یو ډګر لپ قرآن مو دفاع مقصد دې د سر په بایا مداستا مقصد دې سرتا د دار ورزو په هاس کا غاړه خصمو خالق استار رضا مقصد دې ستپ دیدار پسې بشولي ونی د سر په بایا مداستا مقصد دې نه شوقي او نه غواړو پیسې تو یو اوس په ګران وطن بخولې تو یو اوس په ګران وطن بخولې مونږ جوړول وطن زیبا مقصد دې د سر په بایا مداستا مقصد دې سرتا د دار ورزو په هاس کا غاړه خصمو خالق استار رضا مقصد دې ستپ دیدار پسې بشولي ونی د سر په بایا مداستا مقصد دې سره یو لاس بکو دا ټول کومنا پیوان بکړو هغه بل سوي زړونا پیوان بکړو هغه بل سوي زړونا ولستنم لهر چا مقصد دې د سر په بایا مداستا مقصد دې سرتا د دار ورزو په هاس کا غاړه خصمو خالق استار رضا مقصد دې ستپ دیدار پسې بشولي ونی د سر په بایا مداستا مقصد دې شیندو پزړو د محبت تخمنا پټول وطن کې د وحدت تخمنا پټول وطن کې د وحدت تخمنا د زخم زړونو مو دوا مقصد دې د سر په بایا مداستا مقصد دې سرتا د دار ورزو په هاس کا غاړه خصمو خالق استار رضا مقصد دې ستپ دیدار پسې بشولي ونی د سر په بایا مداستا مقصد دې یسیر بدری د نفرتو نور شي او بسو نور د فسادو نور شي او بسو نور د فسادو نور شي د ټولو بزمون هم دا مقصد دې د سر په بایا مداستا مقصد دې سرتا د دار ورزو په هاس کا غاړه خصمو خالق استار رضا مقصد دې ستپ دیدار پسې بشولي ونی د سر په بایا مداستا مقصد دې د خولي ورنګینه ترانه په आवाज وړاندې شو په ډیره مینا د حافظ نور قاسم صدیقی او ریکارډینګ قاری نوشاد اسلامي سټوډیو کوهاټ شهر والسلام